السلام علیکم دوستانو. پړانګانو د ونیوي منډو په ستر توپیر شاماران مات کړل. د سپین غر پړانګانو لپاره نجیب الله زدران او بهار شنواري د ښې توپخنې وروسته شرف الدین اشرف، محمد ابراهیم او اظهار الحق نوید ښه توپچونه هم ترسره کړه او د بند امیر شامارانو لوبډله ته یې د ونیوي منډو په ستر توپیر ماتې ورکړه. د شپږیزه کرکټ لیګ 26مه لوبه په کابل کرکټ لوبغالي کې د سپین غر پړانګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په پیل کې بند امیر شامارانو د لوبې پچه وګټل او سپین غر ته د توپخنې بلنه ورکړه. سپین غر پړانګانو په ټاکل شوي 60 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 214 منډې وکړې چې له ډلې نجیب الله زدران نن یو ځل بیا ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړه. 81 منډې وکړې. بهار شنواري 50 او عثمان غني 11 منډې وکړې. د بند امیر شامارانو لخوا آفتاب عالم، بخت الله، فرمان الله او عرفان صافي یوه ویکټه واخیسته. د 215 منډو هدف په تعقیب کې د بند امیر شامارانو لوبډلې په 18.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او د ونیوي منډو په ستر توپیر سپین غر پړانګانو لوبډلې بریا خپله کړه. د بند امیر شامارانو لپاره آصف موسازي 2 او فرمان الله 24 منډې وکړې. د سپین غر پړانګانو لخوا شرف الدین اشرف، محمد ابراهیم او اظهار الحق نوید 3 لوبغاړي وسوځول. په روان شپږیزه کرکټ لیګ کې د سپین غر پړانګانو لخوا تر ټولو ستر هدف و چې نن یې د بند امیر شامارانو لوبډلې ته ټاکلی و. د یادولو وړ ده چې سپین غر پړانګانو په 7 لوبو کې 6 بریاوې خپلې کړې دي او د 12 نمرو سره د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکښه لوبډله ده. همداراز بند امیر شامارانو بیا په 7 لوبو کې 4مه ماتې وخوړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.